پښتونخوا کې ماتمونه په پنجاب کې تماشه ده بیا د تور کارغه مخوکه د پښتون په وینو سره ده او پښتانه په اتفاق پکې ولاړ دي خو افسوس دی پښتانه په اتفاق پکې ولاړ دي خو افسوس دی بیا څوک کونډه شوه څوک بوره څوک یتیم شو جنازه ده محترمو نن یو ځل بیا د جنرل ګریشي د باقیاتو ایلوسا د پنجابي استعمار د ایلوسا د امریکې د بچو د ایلوسا د امریکې د پالونکو سپو د ایلوسا د برطانیې د فرانچایز د ایلوسا یو ځل بیا د مونږ پښتانه اپریدي ولسونه په سټریټ فایر کې دا چې کم د ډرون کیمرې نه بم غورځول کېږي په دا باندې شهیدان شوي دي دلته ډېرو کسانو دا خبره وکړله چې دا د مونږ اولنی شهید نه دی دا د مونږ اولني شهیدان نه دي خو زه سره دلته یوه بله خبره کوم چې دا د مونږ اخري شهیدان هم نه دي ځکه نه دي چې دغه ریاست له بلکې دغه استعمار له دغه د ریاست نوم اخیستل هم د ریاست د نوم توهین دی د هغو له د مونږ د ایمون پته و د هغو له دا پته و چې مونږ څومره منظم یو د هغو له دا پته و چې مونږ څومره مزاحمت کولی شو دا ته زه په یقین سره یم دا ته زه په یقین سره یم دا کسان چې کوم شهیدان شوي دي دا د یو سپویي د یو ولدور د یو لسنیک یا د نیک د لوسه شهیدان شوي دي خو د هغو له چې کوم اډر راغلی دا به د کارنیل و د برګیډیر د لوسه راغلي د هغو له زه اخري شهیدان ځکه نه یم چې هغو له د مونږ د ایمون پته و زه دا خبره په یقین سره ته کوم چې اوس هم هغه کارنیل هغه برګیډیر چې چا د دغو د شهیدانو د شهیدولو د ویچلو په دا باندې د اټیک کولو اړز ورکړی هغه اوس هم د شاروپو په نشه کې پروت وي او خپلو دلونو له به یې ویلې وي موملي غوندې سر به یې پرې خوږولی صرف یې دومره ویلي چې چاو اسکو رپا دپا کرو اسکو رپا دپا کرو هغو له د مونږ د ایمون پته و ډېر لرې ته نسم په دا یو څو میاشتو کې خبره ته کوم مجاهد یې شهید کړو دلته په دا روډ باندې کېښولو مذاکراتي کمیټې جوړه شوه خو دا خبره وشوله چې مذاکرات روان دي په مذاکراتو کې د پیکیج اعلان وشولو وایسرا دا خبره خومخو کېږي چې بیا به داسې نه کېږي بیا به داسې نه کېږي هغې نه پس بیا هم داسې وشول لږ وخت پس هم دلته په دا چوک کې عمر شهید کېښولو په هغه کې مذاکراتي کمیټې جوړه شوه دا خبره وشوله چې بیا به داسې نه کېږي بیا هم وشوه په میدان کې زمونږ یوه ماشومه شهیده کړه د هغې دپاره یو پرامن احتجاج روان و سټریټ فایر پرې وشولو د هغې دپاره من دغسې کمیټې جوړه شوه په کمیټې کې دا خبره وشوله چې بیا به داسې نه کېږي خو بیا هم داسې وشول دېرش کسان یې دلته په داس کې د شهیدان کړل اول خو یې منل نه دا خبره یې منله ده چې دا موږ شهیدان کړي دي دوله چې خپل بارود په خپله ور ورتلي دي نو مړم مم کي او پړم کي دلته مو درنه کېنول یوه پاترنه کې موږ یوه مطالبه وه صرف یوه مطالبه هم دا وه او څومره کمزورې مطالبه زول چې بهر نوم اخلو چې موږ د جبهان مسي یو موږ د دریاخان مسي یو موږ د تترخان المسي یو وایي موږ هغه مطالبې له داسې وکړو هغه مطالبه د تل زورور په مخ کې د موږ دغه مطالبه وه چې صرف دومره روسه ومنه چې دا دې بې ګناه شهیدان کړي دي او دا یې مسه نه منله دا یې اوس نه تسلیموله چې دا مو بې ګناه شهیدان کړي دي نن هم دلته چې موږ ناست یو دغه مطالبه به اخرین دې مو وي چې ته دې مو سره دا ومنه چې دا مو بې ګناه شهیدان کړي دي خو کېدای شي دغه لاندې مو سره تیار نه شي ځکه چې هغو له دې مو د ایمون پته لګېدلې وه هغو له دا پته وه چې موږ څومره مزاحمت کولی شو موږ څومره منظم یو خو نه زه د دغو مشرونو نه که سیاسي دي که روایتي دي که غصمجي دي دغو نه دا پیغام درکوم او دا خبره ته کوم چې دغه ولسونه چې را کم دی ته راټول دي مهرباني وکړو سپېڅول په طریقه ته یو منت دې ته کوو چې نور دا ولسونه په ځوان بې باوره نه کړو نور دا ډیلونه ونه کړو نور دا خپل شهیدان خلاص نه کړو د یوه شهید په سر باندې چې تو ته کروڑ روپۍ میلاو شي هغه ته پې 100 کروړه راغلي وي هغه ته پې 1 ارب راغلي وي نو دا کورپور خو به همدغسې دوامدار وي روان به وي تر هغه پیره به روان وي چې تر کومه پیره چې دا شهیدان خلاصوي نو د مومن دا خبره
د پی ټی ایم د طرفه د دغه تنظیم د تحریک د طرفه چې نه یې خرڅوو نه پرې کمپرومایز کوو او تر هغه پورې مزاحمت کوو چې تر کومه پورې دا شهیدان د دغه خور اخري شهیدان نه وي ګرځېدلي چې بیا داسې نه کړي تر کومه بیا به وژل شي ډېر خلک دلته دا خبره وکړي چې دا د مونږ ریاست دی او مونږ دغه ریاست ته قرباني ورکړي دا کله هم د مونږ ریاست نه دی دا کله هم د مونږ ریاست کېدای نه شي دا د برطانیې نه پورته شوی یو فرانچایز دی دا د امریکې یو پوځي سټیټ دی دا کوم پوځ چې دلته دی دا کوم ادارې دلته دي دا د تو ادارې نه دي دا د امریکې او د برطانیې ادارې دي دا چې کور کوي د پنجاب دپاره یې کوي د پنجابي استعمار دپاره یې کوي پنجابي جرنرالانو دا پاکستان په دوه حصو کې تقسیم کړی یو یې اکنامک زون ګرځولی یو یې وار زون ګرځولی اکنامک زون یې پنجاب ګرځولی وار زون یې بلوچستان او پښتونخوا ګرځولی دلته به د جنګونه راوړي پراکسي وارونه به راوړي په هغه کې به داسې اتو شهیدان کېږي اتو وینه به تلېږي او په هغه باندې چې کوم ډالر روسي په باندې به پنجاب جوړېږي او اسرائیل یو پیدا وي چې په دا طریقه باندې دا لا په یوه شتمنه ځمکه زیږولی یې خو په دا طریقه باندې هغه شتمنیان د تونه لوټي ونه وړي زه خپله خبره ختموم په اخره کې یو ځل بیا زه هغو خپلو مشرونو له او دغو ولسونو له او دغو ټولو له دا پیغام ورکوم چې مهرباني وکړو چې بس دا اخري شهیدون شي خو دا د دغه خور اخري شهیدون وګرځي وما علینا الا البلاغ